د هجر اوښکې ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د هجر اوښکې ناول څلورم یو له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول څلورمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. په بار بار مې د کور په طرف مخ را اړوه. له کوره ډیر لرې شوی وم. مخ مې را واړولو، د بام پر سر یو څوک ښکارېدل. تر هغه پورې ولاړو چې له سترګو مې پناه شول. د موټر په آینه کې مې سیما ته وکتل. غبرګې غبرګې اوښکې پر سپین مخ را روانې وې. زه چپ شوم. سیما سترګې له اوښکو پاکې کړې وی ویل د موټر مخ را وګرځوه، کومه بله ورځ به ورشو، اوس به کور ته لاړ شو، ځکه چې زما حالت ښه نه دی. د موټر مخ مې را وګرځولو او د کور پر لور مو حرکت پیل کړ. سیما وویل واقعیت دی چې له درده ډک داستان و. د ستا پر مشکلاتو زه پوهیږم، خو ته باید زما مشکلات هم له پامه ونه غورځوې، ځکه چې زه وخت ته اړتیا لرم تر څو تا هیر کړم. د نرګس لپاره هغه زما خور ده او ته زما د یوې پاکې سپېڅلې او معصومې پښتنې خور امانت. د دغو خبرو په ویلو سره سیما چوپ شو او په یوه څنګ کږه شوه. زه ورخطا شوم، موټر مې ودراوه. په چټکۍ یوه دوکان ته ورغلم، اوبه مې ترې راواخیستې او د سیما پر مخ مې وشیندلې. سیما سلګۍ وکړې، سترګې یې وغړولې. په یوه دردناکه او له غم څخه په ډک نظر یې راته وکتل چې زما زړه یې سوری کړ او د ځان لپاره پکې جونګړه جوړه کړه. سیما وویل زه بخښنه غواړم. ځان یې را سنبال کړ. ما موټر ته حرکت ورکړ. سیما وویل څه چې وشول باید داسې نه وای شوي. ما ډیر وځورولې. زه به بیا هیڅکله هم ستا مخې ته نه درځم او بیا به ستا زړه نه ازاروم. سیما که اوس هر څه ویل، خو سترګې خپل کار کړی و. خبرې کولې ما نه اورېدې. خدای خبر څه به یې ویلي وو، خو زه نه پوهېدم چې ولې ورڅخه متاثره شوم. خبرې مې ورسره پیل کړې او داسې مې ورته وویل سیما ته یوه ډیره ښکلې جینۍ یې او له علم ادب هم برخمنه یې. دا ټولې هغه ځانګړتیاوې دي چې زما کلیواله نرګس یې هم لري. زه ستا په احساساتو پوهیږم او ستا درد محسوسولی شم، خو زه یو مزدور یم او ته د یوه خان لور. ته پوهیږې که چیرې ستا پلار خبر شي نو څه به وشي؟ مړه به دې کړي او زما مرګ خو ورته هیڅ هم نه دی. او بله دا چې زه له خپلې نرګس سره دومره مینه کوم چې ما هم داسې خبرې کولې، خپل روحیات مې بایللی وو. ما داسې فکر کولو چې زه له نرګس سره خبرې کوم. کور ته ورسېدو، پیرهدار دروازه خلاصه کړه او کور ته دننه شو. سیما زما پر خبرو حیرانه معلومېده. د موټر دروازه مې خلاصه کړه. سیما همداسې په موټر کې ناسته وه. د کوزېدو توان یې نه درلود، په موټر پورې مخ شوې وه. دروازه مې ورته خلاصه کړه. سیما ښکته شوه، په زنګېدلو قدمونو د کوټې پر لور روانه شوه. کتابونه هم ورڅخه پاتې شول. کتابونه مې راواخیستل او د سیما د کوټې پر لورې ورغلم. لږ پښه نیولی شم او بیا بې اختیاره کوټې ته ورننوتم. زما په ورتګ سره سیما له ځایه پورته شو او حیران حیران یې راته کتل او له لاسه یې کوچنی بکس ولوېده. د بکس په لوېدلو له بکس عکسونه وغورځېدل. ډېر عکسونه وو. زه ور ټیټ شوم، عکسونه مې ټولول. سیما هم د عکسونو په ټولولو پیل وکړ. عکسونه ټول زما وو. عکسونه مو سره ټول کړل. سیما ورخطا ښکارېده. وی ویل بخښنه غواړم، ستا به اجازې مې ستا عکسونه اخیستي دي او اوس غواړم چې دا ټول زما خور نرګس ته ولیږم. زه ترې راووتم. سیما په کوټه کې پاتې شوه. د غرمې ډوډۍ مې وخوړه. د سیما مور کوټې ته راغله. وی ویل زویا د سیما سخته ګرمه تبه ده، ډاکټر ته یې بوځه. ما وویل لږ ساعت مخکې خو یې تبه نه وه، هغه خو ښه وه. مور یې وویل نه پوهېږم، دا څو میاشتې کېږي چې یوه ورځ روغه او بله ورځ ناروغه وي. له کوټې راووتم. سیما ته ورغلم. ورته مې ویل څنګه یې؟ سیما وویل ښه یم. بیا مې ورته ویل مور د ویل چې ډاکټر ته یې بوځه. سیما وویل کوم ډاکټر ته؟ زه د کوم بل ډاکټر د تګ نه یم، ځکه چې ډاکټر مې مخې ته ولاړ دی. زما لپاره له ټولو ډاکټرانو لوی ډاکټر. په ګټ کې را کېناسته. وی ویل دغه د زه روغه جوړه یم. ما ورته وخندل، نه پوهېږم څه وکړم. سیما وویل ورځه. خپلې کوټې ته ترې راغلم. د سیما مور ته مې وویل مورجانې سیما وایي روغه یم او ډاکټر ته د تللو حاجت نشته. مور یې وویل ښه سمه ده.
ورځې تېرېدې او د سیما مینه زیاتېده. هره ورځ به مې ښوونځي ته بوله او بیرته به مې راوسته. یوه ورځ ښوونځي ته په لاره و سیما وویل ما د نرګس لپاره یوه تحفه تیاره کړې ده چې داسې یو څوک پیدا شي چې ورته ویې رسوي. ما ویل زه هم یو ځل له کوره راوتلی یم، پوښتنه مې نه ده کړې. خدای خبر مور او پلار نرګس او د نرګس مور پلار به څنګه وي، خو خیر څه چاره به یې وکړو. حبیب الله ته به ووایو تر څو په چای راته ولیږي. سیما وویل نه، زما پلار ته به زه ووایم، هغه به یې واستوي ځکه چې هغه ډیر خلک پیژني. ما ورته وویل مالک صاحب که په تا شک وکړي. سیما وویل زما پلار په ما ولې شک کوي؟ زه به ورته ویم چې د عبید دی او خپل کور ته استوي. زه غلی شوم، مکتب ته ورسېدو. سیما ښکته شو، زه بیرته کور ته راغلم. نرګس ته مې ځان ته یو خط ولیکو او کورنۍ ته ځان ته. پر سبا ورځ مالک صاحب وویل سیما راته ویل چې عبید یو څه تحفه کورنۍ ته لیږي، زه هم باید ستا کورنۍ ته یو څه ولیږم. عبیده ته خو ما خپل زوی ګڼلی، زما هر څه ستا دي، ستا کورنۍ ته به زه دومره څه ولیږم چې تر ډیره به یې بس شي. احمدشاه هسې هم کلي ته روان دی، هغه به یې وروړي. سیما پورته شه، یو بکس یې راواخیست، دروند معلومېدو. مالک صاحب خپلې ښځې ته وویل په صندوق کې مې پیسې ایښي دي، هغه راواخله. پیسې راواخیستې. د پیسو په لیدو زه حیران شوم ځکه چې ما په لومړي ځل دومره پیسې ولیدې. مالک صاحب په بکس کې کېښودې، ما هم له جیبه 2 خطونه راویستل. ومې ویل مالک صاحب دا به هم پکې کېږدم، د خپلې روغتیا مې کورنۍ ته پکې یو څه لیکلي دي. مالک صاحب وویل آیا ته لیکل او لوستل هم کولی شې؟ ما ورته ویل ګزاره کوم. مالک صاحب خوشحاله شو. مالک صاحب سیما ته وویل بکس د موټر په وروستي سیټ کې کېږده. سیما پورته شو، بکس یې ورسره واخیسته ولاړه. زه هم پورته شوم، حبیب الله ته ورغلم، ټوله کیسه مې ورته وکړه. حبیب الله وویل د قسمت کارونه دي، سیما ته هم ووایه او ته هم فکر کوه تر څو مالک صاحب در باندې پوه نشي. ما ویل ما سیما ته دا خبره کړې ده تر څو چې ډیر فکر وکړي، او زه خو هسې هم فکر کوم. وخت تېرېدو احمدشاه خپل وطن ته لاړ او بیرته راغی. زه په لیدو ډیر خوشحاله شوم ځکه چې ما فکر کوه چې د کورنۍ حال احوال به یې راته راوړی وي. احمدشاه ته مې کلکه غېږه ورکړه. په تلوسه مې ترې وپوښتل څنګه زموږ کلي ته هم تللی وي؟ احمدشاه وویل هو، ستا کورنۍ مې ولیده، ستا په خبر وروړلو ډیر خوشحاله شول. 2 شپې مې ورسره وکړې، الله دې ورسره ښه وکړي. ډیر عزت یې راکړ. بکس یې خلاص کړ، ماته یې په یوه دسمال کې تړلي شیان راکړل. وی ویل د سیما لپاره هم ستا کورنۍ څه راکړي دي؟ ما ورته ویل ماته یې راکړه، هغه یې هم راکړل. زه خپلې کوټې ته لاړم، خپل دسمال مې خلاص کړ. په دسمال کې بادام، چارمغز او داسې نوره وچه میوه او یو کوچنی او پر لاس جوړ شوی دسمال هم پکې وو. دسمال مې خلاص کړ، 2 خطونه وو پکې. یو مې کورنۍ را لیږلی وو او بل لیک نرګس را لیږلی وو. لیک مې پرانیست، نرګس لیکلی وو موږ ټول روغ او جوړ یو، ستا د صحت په هیله. مور او پلار جان دی، زما مور او پلار ټول درته سلامونه، نیکې هیلې او ښې پیرزوینې وړاندې کوي. ستا لیکونه د سیما تحفه او د مالک صاحب هغه ډالۍ هر څه تر موږ راورسېدل. موږ له هر څه ستا روغتیا ته ډیر لیواله او خوشحاله یو. د ټولو ډیر یادېږي او هر وخت یادوي او دعاګانې درته کوي. د مالک صاحب پر رالیږل شویو پیسو موږ ټول ضرورتونه پوره شول. الله دې ورسره ډیر ښه وکړي. مور ورته په هر لمانځه کې دعاګانې کوي او وایي چې عابد زوی ته مې ولیکه چې ډیره ښه ګزاره دې ورسره کوي. د پلارجان ناروغي دې هم اوس ښه شوې ده، خو تا ډیر یادوي او ستا د لیدو په هیله شپه او ورځ الله ته سوالونه کوي. ستا د خبر در رسېدو پر مهال دومره خوشحاله وو چې د خوښۍ اوښکې تویولې. اوس وایي چې ما ته د زړه نه خوري، زه اوس ښه یم. سفر په ډاډه زړه کوه، الله دې ځولۍ مته شوه او الله دې په هر حالت کې سرلوړی لره. مورجانه هم زما تر څنګ ناسته د دعاګانې درته کوي. نورې خبرې را لنډوم، خدای دې خوشحاله لره. د ځان ډیر ډیر خیال ساته د خپلې کورنۍ لپاره. وسلام، ستا د لیدو په هیله. لیک مې ولوست، زړه مې غوښتل چې والوزم خپل کلي ته ځان ورسوم او خپله کورنۍ ووینم. شاته مې وکتل، سیما ولاړه وه. ما سترګې وچې کړې او پورته شوم. سیما وویل عابده هغه زما امانت دې څه کړو؟ ما دسمال ته اشاره وکړه. سیما دسمال واخیسته او پر کټ کېناسته. دسمال یې پرانیسته او بیرته یې سره غوټه کړ. سیما ویل ته ولې ژاړې؟ څه شوي دي؟ آیا ستا کورنۍ خو ښه ده؟
ما ویل هو ښه ده. سیما هیڅ خبره هم نه ده. هسې زړه مې پر سترګو مې اوښکې راغلې. زړه مې ډک ډک کېدو. د ماشومانو په څیر مې اوښکې تویولې. ژړا مې نه تم کېده. سیما را نږدې شوه. په دواړو لاسونو یې زما اوښکې پاکولې، خو زما له سترګو چینې جوړې شوې وې. سیما هم په ژړا شو. بیا یې وویل عابده که ته هم داسې اوښکې تویوي نو زه به له غمه مړه شم. اوښکې را پاکې کړې او اوبه یې راکړې. اوبه مې ترې واخیستې او ومې څښلې. سیما وویل ستا خو تبه ده. پر کټ پرېوتم. سیما را باندې کمپله واچوله. خوب یوړم. چې راویښ شم حبیب الله هم کوټې ته راغلی و. زما پر تندي لاس کېښود. ویې ویل ته څنګه یې؟ اوس مالک صاحب هم راغلی و. ستا پوښتنه یې کوله او ما مالک صاحب ته وویل چې ویده دی. سیما را ننوته. پریشانه معلومېده. زما د حال پوښتنه یې وکړه. حبیب الله په غوسه ورته وویل چې څنګه وي نو ستا یې پرې څه؟ دا هر څه ستا د لاسه کېږي. که زه داسې خبر وی نو زندان ته به تللي وو، خو دلته به نه راتلو، ځکه دغه کور خو زما د عبید لپاره تا جهنم جوړ کړی دی. توبه توبه، وای چې کاڼي ځي د یتیم پر سر لګیږي. هسې خو غمونه کم وو، اوس په دې غم هم اخته شوو. د سیما له سترګو اوښکې وڅڅېدې. په عاجزانه غږ یې وویل زه له تاسو دواړو بخښنه غواړم چې ما زحمت درکړی دی. دا هر څه چې زما له عمله دي نو زه به هېڅکله هم د عبید مخې ته را نه شم او ما به هېڅکله هم بیا ونه وینئ، ځکه چې زه د عبید خوشحالي غواړم. هسې هم د ژمي رخصتۍ را نږدې شوي دي. زه به مې د ترور کره تهران ته لاړه شم. سیما په ډېرې ورو او له ډېره غمه په یوه لویه ګیله کې چې له موږ یې لرله خبرې کولې. ما ورته وویل نه سیما، دا هر څه چې وشول دا د تقدیر لوبه وه، په دې کې ستا هېڅ ګناه نشته. زه له تا ګیله نه لرم بلکې له تا مننه کوم. حبیب الله وویل سیما زه بخښنه غواړم. د عبید په سترګو کې زه یوه ذره خفګان هم نشم لیدلی. د عبید په خفګان زه ویلې کېږم. زما زړه اور اخلي ځکه چې په ما له ځانه هم ګران دی او د یو ورور په صفت زما دا دنده ده چې له مشکلاتو یې بچ وساتم. زه بیا هم له تا څخه بخښنه غواړم. هیله ده چې ته خفه شوې نه وې. سیما وویل زه درته چای راوړم او لاړه. مالک صاحب کوټې ته راغلو. زه وویرېدم هسې نه زموږ خبرې اورېدلې وي. په کټ کې را کېناستم. مالک صاحب مې پر اوږه لاس کېښود. حبیب الله ته یې وویل هغه زما موټر چالان کړه. عابد ډېر ناروغ دی. دا ډېر وخت کېږي چې رنګ یې ورځ په ورځ زیړېږي. تر څو یو روغ ډاکټر ته یې بوزم. ما ورته وویل نه زه ښه یم. مالک صاحب وویل هسې هم سیما هم ډاکټر ته بیایم. هغه هم کله ناروغه وي کله روغه. ذهن یې هر وخت پریشانه وي. په یوه غږ خو درته غږ هم نه کوي او هسې لږ چکر به هم ولګوو. ما هم ورسره ومنله. موټر ته ورپورته شوو. حبیب الله سټیرنګ ته کېناستو. مالک صاحب ورسره په څنګ کې. زه او سیما په وروسته سیټ کې کېناستو. مالک صاحب وویل سفر مو لږ لوی دی، تهران ته ځو. هلته ډېر ښه ښه ډاکټران شته او هلته مې یوه خور هم اوسیږي. دا ډېر وخت کېږي نه یم ورغلی. یو دوه شپې به ورسره وکړو، لږ ساعت به مو تیر شي. موږ ټول غلي وو. ما د ځنګلونو، کورونو، سړکونو او باغونو سیل کاوه. موټر په تیزۍ سر روان و. په ټوله لاره مالک صاحب او حبیب الله سره خبرې کولې، خو زموږ ترمنځ خاموشي وه. کله کله به مالک صاحب وویل که څنګه زویا. ما به ورته ویل همداسې ده. په خبره به پوی نه وم ځکه چې زه جسمن له دوی سره او روحن له خپلې نرګس سره څنګ پر څنګ ناست وم. د ملا صاحب درس مې لوستلو. یوه او بل ته یې تېروو. یو نیم ټکی به له ما هیر شو، خو نرګس به راته ښودلو او ما به هم زده کړ. خو رښتیا څنګه به مې نه زده کولو؟ زما استاد یې نرګس راته ښودلی و. مالک صاحب وویل حبیب الله یو څه میوه به له دوکانه راواخلو. حبیب الله د سړک یوه څنګ ته له دوکان سره نږدې موټر ودروو. دواړه ورکوز شول. سیما ما ته وکتل، راته ویې ویل ته بیا د څه شي سوچونه وهې چې د پلارجان خبرو ته دې ځواب نه ورکاوه؟ ما ویل ما هېڅ هم نه دي اورېدلي. پلارجان دې څه ویل؟ هغې دې د کورنۍ په اړه خبرې کولې. نرګس ورته خط رالیږلی و. مور او پلار دې ورنه مننه کړې وه. نور هغه لیک ما هم نه دی لوستی چې څه به یې پکې لیکلي وي. دوی موټر ته راپورته شول. مڼې او مالټې ورسره وې. دوی خپله برخه ترې واخیسته او نور یې موږ ته راکړې. سیما زما تر څنګ نږدې کېښودې. ما ورته وکتل، مخ مې ترې واړولو. ومې ویل زړه ته مې نه کېږي. حبیب الله ویل عابده ته یې ولې نه خورې؟
ما ورته ویل هسې زړه ته مې نه کیږي. مالک صاحب ویل ښه ده مخ ته نور دوکانونه هم شته بل څه به درته راواخلم. ما ورته ویل نه مالک صاحب بس همدغه به وخورم. ما میوې ته وکتل. سیما لاس راوړاندې کړ. په لاس کې مڼه وه. په سترګو کې د اخیستو هیله په بار بار کوله. ما نه ترې اخیسته خو چې ورته ومې کتل له حیا یې سترګې ټیټې کړې. مخ یې له مڼې څخه هم تک سور و. مڼه مې ترې واخیسته. تهران ته ورسېدو. مالک صاحب وویل زه د خور لپاره څه تحفه اخلم خو څه به ورته واخلم. په فکر کې شو. بیا یې حبیب الله ته وویل لږ مخ ته لاړ شه. بیا چپ اړخ ته وګرځه. هلته د سرو زرو دوکانونه دي. څه سره زر به ورته واخلم. خور هم حق لري. دوکانونو ته ورسېدو. مالک صاحب وویل تاسو کښېنئ موږ زر راځو. سیما ورته ویل پلارجانه زه هم در سره ځم او د ځان لپاره یو څه اخلم. مالک صاحب وویل چې داسې ده نو راځئ. له موټره راښکته شو. حبیب الله موټر ته پاتې شو. یوه دوکان ته ورننوتو. له ښکلو ښکلو ډیزایني سرو سپینو زرو څخه ډک و. مالک صاحب د خور لپاره سره زر واخیستل. د سیما نه خوښېدل. دوکاندار ورته ډیر ډیزاینونه وښودل خو د سیما په زړه نه لګېدل. دوکاندار بل دوکان ته لاړو تر څو نور ډیزاینونه هم راوړي. بې اختیاره مې سرو زرو ته وکتل. دوه په یو ډیزاین ګوتمۍ مې راپورته کړې. ومې ویل څومره ښایسته ګوتمۍ دي. سیما رانه واخیستې. دوکاندار راغی. نور ډیزاینونه هم ورسره وو. سیما ګوتمۍ راکړې. غل یې راته وویل ورته ووایه چې دغه یې خوښې شوي. ګوتمۍ مې ترې واخیستې. دوکاندار ته مې ورکړې. مالک صاحب وویل تاسو موټر ته درځئ ګوتمۍ به زه دروړم. موټر ته روان شو. حبیب الله وویل راغلی. ما د هو په معنا سر وخوځاوه. مالک صاحب هم راغی. موټر ته پورته شو. موټر حرکت وکړ. د سیما د ترور کور راورسېده. مالک صاحب له موټره ښکته شو. د دروازې د هارن بټن یې ټینګه کړه. له کور څخه څو شېبې وروسته یو په عمر پوخ سړی راووت. د مالک صاحب په لیدو یې څېره وغوړېدله او خوشحاله معلومېده. له مالک صاحب څخه یې غېږ بدله کړه او له موږ سره هم ستړي مشي وکړه. مالک صاحب موږ ورته معرفي کړو. دا یې هم راته معرفي کړ. نوم یې ګلخان و او د مالک صاحب د خور خاوند و. یو بل ځوان هلک هم راووتو. له موږ سره روغبړ وکړ. تنګه دریشي یې پر تن وه. ږیره او برېت یې خریلی و. ګلخان وویل دا مې زوی دی نوم یې آصف دی. راځئ حجرې ته. آصف به موټر راننه باسي. آصف د کور دروازه خلاصه کړه. موټر ته ور روان شو. تګ یې په مخه ونه لګېدو ځکه چې هلته سیما وه. له لویې دروازې تیر شو. حجرې ته ور وګرځېدو. کېناستو. آصف راغلو. چای هم ورسره راوړ. ګلخان پوښتنه رانه وکړه څه ناروغي لرې؟ مالک صاحب ور وړاندې شو. هر وخت یې پر سر بوج وي. پخوا موټر وهلی و بیا ښه شو خو اوس بیا ناروغ معلومیږي او کمزوری شوی هم دی. چای مو سره وڅښلو. ګلخان وویل اوس دلته ډیر ښه ډاکټران شته. اوس له هندوستان څخه یو پروفیسر راغلی دی. ډیر هوښیار دی او ښه خو دا ده چې افغانی دی. زموږ له خلکو سره ډیره ښه ګزاره کوي. زه غلی وم. مالک صاحب وویل ښه ده لومړی به ډاکټر ته ورشو چې څه وایي. بیا به لږ ګرځولو ته هم وزګاره شو. ګلخان آصف ته وکتل. هله هغه زما موټر راوباسه. سیما او مور ته دې هم ووایه چې ځانونه تیار کړي تر څو ډاکټر ته لاړ شو. آصف لاړ. مالک صاحب او ګلخان سره خبرې کولې. زړه مې راتنګ شو. خفه وم. د آصف څېره ښه راباندې ونه لګېده. کینه مې ورسره پیدا شوه. خو بالاخره له کوره روان شو. یوه ډاکټر ته ورغلو. مالک صاحب مې ناروغي ورته بیان کړه. ډاکټر راته نسخه ولیکل او هدایت یې راته وکړ تر څو تشویش ونه کړم. له ډاکټر څخه راووتو. مالک صاحب ما او سیما ته دوا د نسخې له مخې واخیسته. د دماغو دوا وه خو موږ ته خپله ناروغي معلومه وه. د ډاکټر تر کتنې وروسته بیرته د ګلخان کور ته راغلو. 2 شپې مو ورسره وکړې. لږ ساعت مو تیر شو. په درېیمه ورځ سهار وختي مو بیرته د راتلو اراده وکړه. ګلخان د پاتې کېدو ټینګار کوه خو مالک صاحب وویل خیر نن به لاړ شو. دومره ساعت مو تیر شو بیا به بله ورځ راشو. ګلخان ویل چې تاسو نه پاتې کیږئ نه مو سره وم خو سیما به دلته پاتې شي او هسې هم د مکتب رخصتۍ دي. مالک صاحب هم غلی و څه نه ویل. حبیب الله ما ته وکتل. خدای خبر زما په زړه به څه تېرېدل. خولې را باندې راماتې شوې. غوښتل مې سیما هم را سره لاړه شي. د حجرې دالان ته مې وکتل. څه مې ویل. په خوله کې مې خبره وچه شوه. خوشحاله شوم. سیما د حجرې دالان ته راننوته او چادرې پر لاس اچولې وه. ګلخان ور وکتل. سیما لورې ته چیرته ځې؟
ترور د ویل همدلته پاتې کیږي. سیما په غلا را وکتل، ما سترګې ښکته واچولې. وی ویل ماما اوس به لاړه شم، د مور به هم راته اندېښنه وي. ګلخان ورسره نه منله، خو اخر سیما ورته قناعت ورکړ. رخصت مو سره واخیست، په موټر کې کېناستو. زه خوشحاله وم ځکه چې له بل هجران څخه خلاص شوم، لکه ماهی چې له اوبو راوباسي او بیرته پکې ایله کړي. زه نه پوهېږم چې ولې له سیما پرته زندګي راته ګرانه ښکارېده، خو اخر هم په دې راز پوه شوم. د سیما ټول کړه وړه نرګس ته ورته وو او سترګې خو یې بیخي نرګس ته تللې وې. سیما هم خولې معلومېده. د څه ځنډ وروسته کور ته راورسېدو. د سیما مور را مخې ته شوه. شکر له مودې راهیسې وروسته د خوشحاله وینم، او بله دا چې له کلي څخه درته لیک هم را رسېدلی دی. ما په نیولي غږ وویل لیک چا راوړ؟ د سیما مور وویل د احمدشاه دوی کلیوال، احمدشاه ته یې ورکړی وو. ما په بیړه وویل هغه چیرته دی؟ د سیما مور راته وویل مه ورخطا کېږه، راځه په المارۍ کې مې ایښی دی. په ګړندیو ګامونو ورسره روان شوم. لیک مې راواخیست، خپلې کوټې ته روان شوم. په فکر کې شوم یا خدایا ما خو هغه بل لیک هم نه دی لوستلی چې څه به یې پکې لیکلي وي. بیا بل لیک راغی، لیک مې پرانیست، پر کټ کېناستم. د لیک په لوستلو مې پیل وکړ. د هرې جملې په لوستلو مې رنګ زیړېدو. د هجر اوښکې ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د ناول څلورمه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.